افغان او چینایي لوري پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو، شمال نیوز ټي وي ته ښه راغلاست. زموږ ټي وي تل ستاسو په چوپړ کې، خو هیر مو نه شي چې سبسکرایب یې کوئ تر څو تر ټوله مخکې زموږ تازه او مهمه خبرونه تر تاسې در ورسي. د امارت اسلامي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ سره په تاشکند کې لیدلي دي. په دې لیدنه کې د افغانستان چین پر دوه اړخیزو اړیکو او په افغانستان کې پر اقتصادي او بشري وضعیت خبرې شوي دي. امیر خان متقي د چین لخوا له افغان زلزله ځپلو سره د پر وخت بشري مرستو مننه کړې او هیله یې ښودلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي بیا رغونې او بشري مرستو د میکانیزمونو په چوکاټ کې شوي پرمختګونه پلي شي. د بهرنیو چارو وزیر د چین اورمچي ته د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو زمینې برابرېدل نیک اقدام بللی او زیاته کړې ده چې دا چاره به د افغانستان د صادراتو له زیاتوالو سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې دواړو لورو به په سیاسي برخو کې اړیکه لا پراخه کړي. مننه کوم چې تر دې دمه راسره ملتیا وکړه. زموږ د نن ورځې مهم خبر همدومره و. د نورو خبر نه پاره په لوی خدای سپارم. ښې چارې ښه وخت.